بسم الله الرحمن الرحیم. کم خبر چې موږ ته اوس راسي د تنگی متعلق چې تنگی کې یو کس د قرآن کریم به عزتی توهین گستاخی کړی دا قرآن مجید راغشتي دا او هغه سوزول دي اور په بل کړی د الله په کلام باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کتاب باندې اور بل کړی د گستاخی کړی دا. نو پاکستان آئین په هغه باندې څه دفعه لګي هغه دفعه مو هر مسلمان له عدل فکر دي د پاکستان PPC پاکستان پینل کوډ درې دفعې دي 295A B C. نو د قرآن مجید د توهین چې کومه سزا ده هغه 295B ده. هغه کې دا چې کوم انسان د قرآن کریم توهین وکړي ګستاخي وکړي بې عزتي ولې وکړي هر قسم نو دغه انسان د پاره ټول عمر د پاره قید دی. عمر قید سزا دغه کس لپاره ده. اوس هغه کس پولیس ګیر کړي تانه کې دي عوام ورغلي دي تانه کې ټیرېسټ دي عوام هم داسې نه ده پکار لیکن دا د جوش او د عشق معامله ده. هغوی له پکار دا چې پاکستان آئین تصور وکړي خو پاکستان آئین هم دا پکار دی چې هغه فیصله وکړي کومه چې د اسلام مطابق وي. یعنی دوی ویلي دي په خپل لغه کې چې ټول عمري قید دی نو پکار ده چې د ټول عمر دپاره قید ورکړي چې آینده د نور کسان عبرت والي چې داسې کول نه دي پکار. مسلمانان الحمدلله بیدار دي. مسلمانانو کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عشق هغه جذبه پرته ده مینه محبت حضور سره شته دی. هغه عشق په بنا باندې دوی دا ګستاخي نشي برداشت کولی. نو هغه زموږ هغه تانه ولته خصوصي دا پیغام دی چې دا کس بالکل تاسو د آئین مطابق هغه سزا ورکړي خو هغه سزا به ورکوي چې اسلام هغه سزا مطابق وي. دا څنګه چې اسلام یو وي او پاکستان آئین بل وي یا او د اسلام مخالفت وشي د اسلام مخالفت نه کوو لیکن پاکستان هم زموږ ملک دی زموږ خوږ وطن دی. موږ به د پاکستان هم خیال ساتو د اسلام به ټول اول خیال ساتو چې کومه ګستاخي شوې ده موږ د هغې مذمت کوو او الله پاک دې نه کړي که دا خبر رښتیا وي. که دا خبر رښتیا وي نو دا د مسلمان لپاره ډېر زیات د افسوس مقام دی.